مینه دې مزړو کې ګران هېواد سره تللې ده تا کې رالی سوي اوس دا خاوره مو خوړلې ده تا کې رالی سوي اوس دا خاوره مو خوړلې ده ستا د رغونې په تکل مو مټین غښتې دي ستا د رغونې په تکل مو مټین غښتې دي هر ستوماني مو پر ځانو فرض بللې ده تا کې رالی سوي اوس دا خاوره مو خوړلې ده باندې که ورو باندې که شرافت اوبو باندې که باندې که باندې که اوبو ولا که اوبو باندې که ورته سوال یې اچولی ده دا د اوبو اسراف وګوره ولې لاله خیرات دی ولې داسې ورخطایي څه خبره ده درباندې وروره د ورخطایي خبره ده همدا اوس خلک د څښاک لپاره اوبه نه لري خلک دومره اوبه نه لري چې ویچې کړي او ته راغلی پایپ دې نیولی که راسې سیمټونه ورباندې مینځې لاله ته څه وایې څنګه څوک اوبه نه لري دې خبرو پسې مه ګرځه وروره داسې خبرې نه دي دا حقیقت د حقیقت دا اوس ما په دې خپلو سترګو ولیدله داسې خلک مې ولیدله واړه زاړه ماشومان سپین ږیري چې ورور د یو بوشکې اوبو دپاره 2 ساعته انتظار باسي خلک قطار ولاړ دي تر څو یو بوشکه اوبه ترلاسه کړي او ما ته لګیا یې وروره دغسې بې ځایه اوبه مصرفوو ولاله ته څه وایې څنګه خلک اوبه نه لري وروره اوبه په دې نه لري چې ته خو پوهېږې چې دغه څو کاله وچکالي ده واورې کمې اورېږي بارانونه کم کېږي او موږ او تاسې دغسې اسراف شروع کړی د اوبو سره چې هېڅ پوښتنه مه کوه وروره په دغه ښاري سیمو کې خلکو دغه بازکونه پیدا کړي ټوله ورځ بې ځایه چمنونه اوباشي که موټر ومینځه سوپۍ ومینځه د کور مخ ومینځه لکه دغه اوبه چې بیخي خلاصېږي نه او په کلیوالو سیمو کې پوهېږي چې بیا هلته بل مشکل ده دغه سولر دی که شمسي دی څه بلا دی دا وروره خلکو لګولي دي دغه سهار چې لمر راجګ شي دوی بس اوبه چالانده کړي تر بېګا پورې که ضرورت وي که ضرورت نه وي هغه اوبو نه خوند اخلي خو هېڅوک دا فکر نه کوي چې دغه د مځکې اوبه خو دایمي نه دي دا یو ورځ ختمیږي دا د نورو نسلونو امانت ده له ما او تا سره دغه د راتلونکو نسلونو اوبو ته وروره په دې باندې مصرفوې دا باید موږ زده کړو چې اوبه جارو نه ده زراعت چې ضرورت نه وي باید اوبه ور نه کړو چمن ته چې ضرورت نه وي او خواشي نه کړو اوبو سره که دغه رقم اسراف وکړو لرې نه ده چې یو ورځ به ما ورته هماغلته ولاړ یو بوشکه مې په لاس کې یو څاڅکي اوبو پسې به سرګردانه په کوڅو کې ګرځو اوبه د ژوند سرچینه ده